غم درد نیستی ریښتینې کیسه. سلامونه ګران اوریدونکو، امید روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن غواړم د خپلې یو خورکۍ کیسه تاسو ته درواورومه. کیسه له دې ځای څخه پیل کیږي. زما مستعار نوم یلدا ده، ځکه یلدا تورې ته وایي او زما ژوند هم له تورو څخه ډکه ده. موږ په کابل کې ژوند کول. تر 20 کلنۍ زما ژوند ښه په خوشحاله تیر سو. ستونزې له دې ځای څخه پیل سو چې موږ په قلعه زمان خان کې ژوند کول او زموږ څنګ ته یوه نوې همسایه راغی. پلار او مور مې 4 اولاده درلوده، 2 لورانې او 2 زامن. زه تر ټولو مشره ومه. زما څخه یوه خور کشره ده او 2 ورونه مې زما څخه کشران دي. ما مکتب نه دی لوستلی. ما به تل د پسرلي راتګ ته خوشحالي کول، هغه ځکه چې د پسرلي په لومړۍ ورځ زما کلیزه ده او ما خپل کلیزې ته ډېر تیاري ونیوه. پسرلی راورسېده، ما خپل کلیزه ولمانځل. مونږه خپل هغه دودیز یا رواج وکړه. کله چې زموږ څنګ ته نوې همسایه راغی، مونږ پیرکي ورته پخه کړه او یو ورځ وروسته له ماسپښین زما مور، خور او زه لاړو همسایه کره. کله چې هلته لاړو، زموږ همسایه پیغلې نجونې درلوده. ټول سره ملګري سو، ډېر په خوشحاله تګ و راتګ به مو کول، تل ساعت به مو تیر و. د دې نجونې مور ما به ورته خاله ویل. دغه خاله یو ورځ ما ته ویل: یلدا لورې، ته زما ډېره خوښه شوی، زه غواړم تا خپل زوی ته وکړمه. ما څه ونه ویل. زما ډېر اوږده او ښکلي ویښتان او خپله ډنګره ومه، تر اوسه هماغسې ډنګره پاتې یمه. مونږ کره خواستګاري راغی زما پلار ته. پلار مې هم د خلکو څخه پوښتنه وکړه. خپلو خپلوان یې ویلي وو ښه هلکان دي، ښه خلک دي. خاله خپل زوی مونږ ته ښکاره کړ چې دغه ته تاسې خپل لور ورکړئ. ښکلی مؤدب زلمی و. د 25 کالو تر 30 کالو عمر درلوده. خو خلاصه زما دسمال یې ورکړه. خاله راغی مونږ کره او ویل مونږه شیریني خوري کوو. زما مور هم ورته ویل سمه ده، ویې کړئ. تیاري یې ونیو د شیریني خوري لپاره. جامې یې راته وکړه. د شیریني خوري ورځ ورسېده. کله چې د شیریني خوري ورځ شو، ډوډۍ وخوړل شو. د میلمانه په کوټه کې د نارینه و. د جنکیانې پلار زما پلار ته ویلی و چې مونږ نکاح کوو، د دې لپاره چې زوم تاسې کره درځي، نامحرم ونه اوسي. زما پلار هم منلی و. کله چې ملا ته زوم یې راوستی و، د هغه بل هلک و. زما پلار د دې جنکیو پلار ته ویلی و چې وروره، تا خو بل کس ښکاره کړی و، اوس دې خو بوډا سړی راوستی نکاح ته، دا څنګه چل ده؟ زموږ همسایه سړی ویلی و ځان غلی که. زما پلار هم تناصورته و او زما ورونه زلمیان نه و، کوچني و. زما پلار ناست ده نکاح ته. کله چې نکاح یې کړی، زما پلار له جایه ولاړ سوی ده چې راشي ماته او ماته ووایي چې نکاح مه قبلوه. زما پلار یې د دې همسایه هلکان په یوه کوټه کې بندي کړی چې ته مه ځه. زما پلار ته اجازه نه ده ورکړی. 3 نفر ماته هم راغی د نکاح لپاره. کله چې کسان راغی، زما څخه پوښتنه وکړه. ما هم ورته وویل، ځکه مخکې له مخکې خبره خلاص شوی و. نور کله چې شاهو یې راوسته،
د شا په سر لونګۍ و او ما چې ولیده بل کس و. زه په سوچ کې لاړمه، دغه خو هغه کس چې ښکاره کړی و هغه هلک نه ده، دا خو بوډا سړی ده. زه په همدغه سوچ کې ومه او کیک مو مات کړل. زوم زر لاړ او میلمانه هم یو ووتل. کله چې میلمانه خلاص شو ما خپل مور ته ویل مورې دغه هغه کس نه و چې خاله موږ ته ښکاره کړی و، دا زوم بل کس و. مور مې ویل او زه هم په همدغه سوچ کې یمه، پلار بلا وهلی دی هم نه راځي چې ورنه پوښتنه وکړو. ماښام شو زما پلار رانغی. د زوم خبره زموږ څخه هېر شو. موږ د خپل د پلار په تشویش سو. تېر ماخوستن و چې زما پلار راغی. موږ ډېر ورته خوشحال سو او مور مې ورته ویل چیرې وې وسړیه؟ پلار مې ویل دغه بې غیرت کسان یو هلک یې موږ ته ښکاره که او بل بوډا سړی یې نکاح ته کېنول. ما شور ماشور وکړ، ما ته یې اخطار راکړل. زه یې په زور نکاح ته کېنولم. کله چې ما غوښته ووځم او یلدا ته راشم چې یلدا پوه کړمه چې نکاح قبول نه کړي، زه یې پرېنښودلم، زه یې بندي کړمه. خو پلار مې ډېر جګرخون و، خبره له خبرو څخه تېر و، ځکه نکاح شوی و او دغه خلک هم طالبان و. مونږ ډارېدلو ورنه. مجبوره شوم چې قبول کړم. واده تیار شو او واده مو وشو. خاوند مې ښه انسان و. کله چې واده مو وکړه خاوند مې د مونږ کره کډه راوست. خانه داماد شو، ځکه زما ورونه هم کوچنیان وو او زما خاوند مور و پلار نه درلوده، ځکه خپله یې بوډا و. ورونه یې درلوده. زما خاوند کار نه شو کولی او مصرف یې ورته وریرونه ورکوه. زما کره یو زوی پیدا شو او 2 لورانې چې 3 اولاده مې شو. کله چې زوی مې د 15 کالو شو زما لیور زما زوی یې اروپا ته ولېږه چې کار وکړي او زموږ د مصرف څخه د هغوی خلاص شي. زما میړه په همدغه مریضي کې مړ شو او زه کونډه شومه. کله چې کونډه شومه د خپل د غچ اخیستلو په فکر شومه. همدغه خاله چې ماته یې فریب راکړی و، زه یې بوډا سړي ته کړی ومه. خپل لور یې زما د لیوره زوی ته ورکړی و چې جاوید نومېده او هغه په لندن کې ژوند کوه. د هغه لور ډېر په آرامي کې ژوند کوه په اروپا کې. زما په سوچ راغی چې راشه ورنه غچ واخلمه. ما خپل لیوره ته ویل زه غواړم واده وکړم. لیور مې ماته ویل ولې واده کوې؟ موږ درته د ټول ژوند مصرف درکوو، هر رقم ژوند چې ته غواړې هماغسې، مګر میړه مه کوه. ما ورته ویل زه کومه واده. خو لیورونه مې مجبور سو، نه غوښته چې کونډه یې بل قوم کې میړه وکړي. د هغه لپاره زما لیور ماته ویل که غواړې واده وکړې زموږ په منځ کې یو انتخاب کړه. چې ما جاوید وټاکه. ما ویل جاوید سره واده کوم. هغوی هم مجبور سو. جاوید لندن څخه راغی او ما سره یې نکاح وکړه. د همدې خاله لور چې د جاوید ښځه وه ما ته یې زنګ ووهه او ما ته یې ویل یلدا تا خپل غچ له ما څخه واخیسته. زما مور تاسې سره دوکه کړی و. ما خو نه و کړی. ما ویل تاسې ټول په دې ګناه کې لاس لرئ او زه خپل یو حساب تاسو څخه اخلمه. زما ژوند او ځواني تاسې تباه کړل. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانه اوریدونکو تاسې دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان
الله پامان.